السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د یوټیوب چینل درنو ملګرو. نن د سکرین شاټ په باره کې یوه طریقه درښیم چې که کله موږ په فیسبوک کې یا په سفاري کې یا په ګوګل کې یا نورو انټرنیټي سایټو کې څه لولو یو څه لیکنه مو پکې خوښه شي، څنګه کولی شي چې هغه ټوله لیکنه موږ ځان سره وساتو. د دغه سکرین شاټ که چیرې موږ اخلو څو وارې هغه ډېر وخت نیسي او کیدای شي بازویونه پکې قط شي، نو دا چې موږ د دغه ټولې صفحې دغه ټولې لیکنه ځان سره وساتو، نو د دې په خاطر باندې یو لنډه طریقه په سکرین شاټ کې درښیم چې دغه طریقه تاسو دغه ټولې لیکنه ځان سره ثبتولی شئ. را به شو هغه ته زه دلته په سفري کې لیکم چې کعبه شریفه، دا سرچ کوم. ټول معلومات د کعبې شریفې په اړه باندې راغلل، نو کیدای شي دغه ځای کې د ما یوه لیکنه زیات خوښه شي او زه غواړم دغه لیکنه وروسته ځان سره مطالعه کړم. نو که د دغه ټولې صفحې زه سکرین شاټونه اخلم، خو دا څو تصویرونه راځي او هسې هغه وخت هم پرې زیات نیسي، خو د دغه ټولو په خاطر یوه لنډه طریقه چې دغه ټوله لیکنه ته ځان سره وساتې، نو را به شي دې نه به ته سکرین شاټ په اول کې واخلې. سکرین شاټ چې کله واخیسته دا به راخلاص کړې. دې سکرین شاټ کې به دلته بله یو سکرین ده، بل فول پیج به ته وټاکې او دلته ته کولی شي دغه لیکنه چې کوم یو ده ټوله غواړې او کله غواړې چې هغه ته قطع کړې او یا ټوله ځان سره وساتې، نو دلته به دا بیرته ډن ووهې، خپل سکرین شاټ ته به راشي. نو دا سکرین شاټ ته دلته ډن کړه. دلته تا ته دوه اپشنه درکوي چې یو د سیف پی ډي اف فایل او دویم یې ډیلیټ سکرین شاټ. نو دلته به ته دا سیف بټن باندې کلیک وکړې. دلته څو اپشن درکوي چې ته کوم ځای کې غواړې دغه لیکنه ثبت کړې. نو دلته زه غواړم چې فرض مثال په آیفون کې ثبتوي، په آیکلود ډرایو کې ثبتوي، زه غواړم دغه په ډاونلوډ کې دا ثبت کړم. نو دلته به تا سیف ووایې، یا دې ځای نه به ته راوځې او بیرته به ته لاړ شې هغه ته. ما چې په فایل کې دا ثبت کړی و او تاسو چې په هر ځای کې ثبت کړئ بیرته همغه ځای ته تاسې ځئ. دلته به زه فایل خلاص کړم. چې کله زه فایل خلاص کړم نو دلته زه ډاونلوډ ته ځم. په ډاونلوډ کې هغه کومه سکرین شاټ چې ما اخیستی و دا به زه راخلاص کړم. دا چې کله زه خلاص کړم نو هغه ټوله مکمله صفحه ماته راخلاصه شي، صرف هغه یو سکرین شاټ نه وي. نو په دې طریقې تاسې کولی شئ چې د مهمو لیکنو یا نورو فرض مثال کوم هغه کې سایټ کې کوم کتاب تاسې لولئ، یو څه برخه دغه تاسې مطالعه کړه او څه نورو پاتې ده دغه نه تاسې سکرین شاټ اخلئ او ځان سره ثبتوئ، نو هغه به په دې طریقې ځان سره ثبتوئ. نو د نورو ښو ویډیوګانو په خاطر باندې موږ سره اوسئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم، ښاده ودانه اوسئ. الله